بسم الله الرحمن الرحیم. حکم د قربانی دا سره حکم د قربانی دا دی چې دا واجب ده چې کم سړی صاحب نصابي د نصاب په مقدار د سره مالیت یي نو په د باندې قربانی کول د قربانی په ورځو کې واجب دي. د به ساروی ذبح کوي بغیر د ساروی د ذبح کولو نه یا پاغي کې د حصے نیولو نه دا حکم نه ادا کیږي. لکه څنګه چې د منځ روزه زکات دا مستقل حکمونه دي، د قرنګي د قرباني هم یو مستقل حکم دی. څنګه چې زکات د منځ قائم مقام نشي کېده یا زکات د حج قائم مقام نشي کېده، د قرنګي د صدقه ورکول یا پیسې د رفاه عامه په کارونو کې ورکول دا هم د قرباني قائم مقام نشي کېده. دا مستقل د شریعت حکم دی چې د اختر په د اوله دویمه دریمه ورځ د نور د پریوتو پورې با یو حیوان ذبح کول غواړي دغه ته قرباني ویل کیږي. دا مستقل د شریعت حکم دی، نور د قائم مقام صدقات نشي کېده. وس په قرباني او په صدقو کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې د قرباني د پاره ساروی مقرر دي او داغه عمرونه مقرر دي. په عام خیرات یا صدقه کې د سارو د عمرونو څخه قید نشته دی. دویم فرق دا دی چې د قرباني د پاره ورځې مقرر دي او د عام صدقې د پاره یا د عام خیرات د پاره ورځې مقرر نشته دی. څومره چې د وسکیږي او د څه شي چې د وسکیږي د الله د رضا د پاره د الله په مخلوق باندې ته هغه خېګړه وسره کولای شي او خپل مال چې الله دل درکړی دی هغه په لګولای شي. دریم د قرباني په ساروي کې داغه شرطونه دي چې داغه بړون نه ګوډ بنای دغه رنګ شل بنای نور سا عیبونه دی ابو مستقل بیا بیانو. نو د قربانی د ساروی د پاره داسې قسم شرطونه دي او د عام صدقې د پاره د خیرات د پاره د شرطونه نشته. که یو سړی پړون ساروی یا په ګوډ ساروی باندې یا په غاخونه نشته یا غوګونه بالکل نشته، په دې ساروی عام صدقه کوي خیرات کوي نو کولای شي. قربانی په دې ساروی باندې نشي کېده. لہذا د خلکو سره خیر ښېګړې کول، لارې جوړول، هسپتالونه سکولونه جوړول، دغه شانتي د خلکو د علاج دغه بندوبست کول دا مستقل اجر او ثواب لري. ډیر د خیر کار دی. ټول له الله تعالی موږ ټول له توفیق راکړي. خو لیکن دغه سيزونه د دې قائم مقام نشي کېده. نه د قرباني په پیسو باندې دغه کارونه کیږي. قرباني په پیسو باندې به صرف قرباني کې